د افغانستان اسلامي امارت بشري مرستې فلسطین کې د غزې ولس ته ورسېدې. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم مقام په حکم دغه مرستې چې د مصر عربي جمهوریت ته د اسلامي امارت د لیږل سوي پلاوي په توسط خریداري او چمتو سوې د رفح بندر له لارې د فلسطین غزې ته ورسېدې. دغه مرستې د 1530 ټنو خوراکي توکو په کچه په 42 لاریو کې د نږدې 500,000 امریکایي ډالرو په ارزښت چې د خوراکي موادو، البسې او نورو اړینو توکو په بڼه چمتو سوي وې، شاوخوا 22,000 کورنیو ته به وویشل سي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له اغیزناکو لورو غواړي چې غزه کې د اوربند د بنسټیز کولو لپاره معنا لرونکې هڅې وکړي. اسلامي امارت د فلسطین د قضیې په اړه یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې د فلسطین قضیه باید د تاریخي ثابتو واقعیتونو او فلسطیني ولس د حقونو په نظر کې نیولو سره حل سي.